السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمونږ د مفید طالبین سبق هغه دې ځای نه به مونږ وایو چې ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة یا إلا في ثلاثة مواضع. درې داسې شیان دي چې هغه په دریو ځایونو کې پیژندلی شي، د دریو ځایونو نه علاوه هغه نشي پیژندلی. رستو صاحب کتاب یو خبر لیکلی ده، رستو سبق کې به راشي چې کل امر مرهون باوقاتها، هر یو کار د خپل وخت سره ګاڼه شوی دی او تړلی شوی دی. نو دلته صاحب کتاب لیکلی چې ثلاثه درې قسمه خلق دي لا يعرفون اغي نشي پیجندلی الا في ثلاثه مواضع مگر په دریو ځایونو کې اغي پیجندلی شي. کدا درې ټیمونه په اغي باندې را نشي نو هیڅ کله دا درې قسمه خلق دا نشي پیجندلی. نو اول باغی کې لا يعرف الشجاع الا عند الحرب. شجاع لکی بهادر تا طاقتور تا قوی تا. نو وی شجاع او بهادر انسان دا نشي پیژندل الا عند الحرب مگر د جنگ په موقع باندې. چې کله جنگ راشي او د جنگ په موقع باندې یو سړی بهادری وکړي نو پوه شي چې دا سړی بهادر دی. کله مخکې د ډېرې زیاتې خبرې کړي چې بهادر یم زه دایمه هغه فایده نه ورکوي که چېرته دا سړی په جنگ کې رستو شو. پښتو کې متل کوي یو سړی وي چې ماشل ګزه ټوپ والی بل کس ورته دا ګز او دا میدان. تا چې کومه خبره وکړه نو هغه به اوس رښتیا شي که تا وایي شل ګزه ټوپ دی وکړو. نو سړی چې وایي چې زه شجاع او بهادر یم چې کله په جنگ کې د سړي بهادري وکړه نو پوه شه چې دا سړی بهادر دی. دویم نمبر ولا يعرف الحكيم الا عند الغضب، او حکمت والا سړی نشي پیژندلی الا عند الغضب مگر د غصې په وخت کې. او د حکیم نه مراد په دې کې بردبار دی، مطلب چې یو سړی ډېر ښایسته اخلاق والی غصه چاله نه ورځي او سپکې سپورې چاته نه وایي نو اسې موقع باندې چې څوک خاموشه نو د ده پته نه لګي چې دا سړی حقیقت کې داسې دی او که نه دی. خو چې کله دا انسان ته غصه کوو په غصه کې د څه ونه وي نو پوه شه چې دا سړی حکمت والا دی، دا حکیم انسان دی. او کله چې د یو انسان سره تاسو ملګرتیا کوئ دوستانه کوئ نو اول په هغه باندې دا امتحان کوي چې هغه غصه کوي. چې کله په غصه کې یو انسان تاسو ته سپکې سپورې ووي خپله غصې ستا په مقابله کې کنټرول نه کړه نو هغه بیا تا سره وخت نشي تېرولی. خو که چېرته هغه خپله غصه کنټرول کړه نو هغه بیا ستا مخلص دوست دی. نو ولا يعرف الحكيم الا عند الغضب، حکیم سړی دا د غصې په وخت کې پیژندلی شي. او دریم نمبر ولا يعرف الصديق، او ملګری نشي پیژندلی الا عند الحاجة مگر د ضرورت په وخت کې. او عند الشدائد تعرف الاصدقاء، او بل داسې والفاظ چې عند الشدائد تعرف الاخوان، د سختۍ او د مصیبت په وخت کې رونه پیژندلی شي. او د بل معنا دا ده چې عند الشدائد د مصیبت او د سختۍ په وخت کې تعرف الاصدقاء، دوستان په دغه وخت کې پیژندلی شي. چې کله په انسان باندې مصیبت او تکلیف راشي نو لا يعرف الصديق، ملګری نشي پیژندلی، یعنې پته نه لګي چې دا سړی مخلص دی او که مخلص نه دی الا عند الحاجة مگر کله چې حاجت او ضرورت راشي نو بیا په دغه موقع باندې چې هغه تا سره مرسته وکړه تا سره ملګرتیا وکړه نو پوه شه چې دا ستا صحیح ملګری دی. او دې وخت کې اکثر خلک دا خبره کوي وایي دوست هغه نه دی چې هغه په تصویر کې تا سره ولاړ وي بلکې دوست هغه دی چې هغه په مصیبت کې تا سره ودرېږي. نو دلته وایي چې ولا يعرف الصديق، ملګری نشي پیژندلی الا عند الحاجة مگر د حاجت او د ضرورت په وخت کې. بیا دین اورسو صاحب کتاب لیکلی دی چې لا تقل لا
لا تقل الا بما يطيب عنك نشره ولا تفعل الا ما يستر لك اجره. واتدا سے خبره مکوا مگر دا سے خبره وکا چې خبره نشر کیږي استا صفت شي، چې ستا د نفس صفت شي، دا سے خسته خبره وته وکا. او دویم طاب یتیب، یعنی معنی بل دې داوم کیږي چې د خوشبو په معنی کې هم استعمالي، د طیب په معنی کې او د پاک په معنی کې هم استعماليږي. نو معنی بدا شي چې لا تقل تخبر مکوا الا مگر بما يطيب عنك نشره، چې دا خبره خوريږي او د دې خوشبو ته تراورسي یا ستاره طرف نه د یو قسم خوشبو خورش. دویم دا چې تداسې خبرې مکوا مگر داسې خبرې چې خلکو ته فایده ورورسي. ولا تفعل او تمکوا یو کار لره الا ما يستر لك اجره، مگر هغه کار کوا چې ستاره پر اجر لیکل شي. د اجر کار کوا چې ستا اجر ولیکل شي. اگر انسان چې نیکی کوي نو په هغه وخت کې د تسنا سے تکلیف هم ملو شي، مشکل می ورته او دا مشکل ختم شي، نیکی د ولیکل شي. نیکی کول پکار دي. دین ورستو صاحب کتاب وی چې ولا تنصح، تنصيحت مکوا لمن لا يثق بك، هغه کستا چې هغه پتا باندې بروسنه کوي، پتا باندې یقین نه کوي. یو انسان دی هغه ته نصیحت کوي او هغه څه په خبره باندې باور نه کوي، یقین نه کوي، بروسنه کوي، نو ستاره نصیحت دا بیجا دی. نو لا تنصح، نصیحت مکوا لمن لا يثق بك، کوم انسان چې پتا باندې بروسنه کوي، پتا باندې یقین نه کوي. نو دینه مطلب دا شو چې کوم ځای کې ستاره خبرې قدر نه ول تخپل خبره مکوا. ولا تشر على من لا يقبل منك، او ته مشوره مو ورکوه هغه چاره چې څوک ستا مشوره نه قبلي. او اکثر عموما دا سوي چې کله یو انسان خبره وکړي نو بل ورته وي د مفت مشورې ورکولو مهرباني. نو یو انسان دی چې هغه نصیحت ورته تکي او هغه ستا نصیحت نه قبلي، پتا باندې یقین او بروسنه کوي، نو ستاره نصیحت فایدهمند نه دی. او دویم دا چې یو انسان دی هغه ستا مشورې قبلولو ته تیار نه دی، نو بیا غله مشورې مو ورکوه، د خپل مشوره مضایع کوه. دین اورسو صاحب کتاب لیکلی چې لا تثق بالدولة فإنها ظل زائل، تبروسه مکوه په مال دولت باندې، بشک دا یو سور دی چې دا زائل کیدون کې دی، ختم کیدون کې دی. ولا تعتمد على النعمة، او تداس پوخ اعتماد پر نعمت باندې مکوا، فإنها ضيف راحل، بشک دا یو داسې مهمان دی، داسې میلمه دی چې دا په سورلۍ باندې ناست روانېدون کې دی. نو دا ډېره خپل خبره صاحب کتاب کړې ده. دینه مخکې خبره هم ښایسته را چې کوم انسان تا باندې بروسنه کوي نو هغه ته نصیحت مکوا، کوم کس ته مشوره نه مانی مشوره مو ورکوه، خپل قدر په خپل لاس باندې نه ضایع کړي. او بل دا خبره کړې ده چې ولا تثق بالدوله فانها ظل زائل، په دولت باندې بروسه مکوا، ځکه چې کله انسان باندې غربت راځي نو په دې باندې وخت نه لګي. ذره برابر په ټیم کې الله رب العالمین په انسان باندې غریبی راوستي شي. ولا تعتمد على النعمه، په نعمت باندې ته اعتماد مکوا، فانها ضيف راحل، بشک دا یو سفر کوونکی میلمه دی. لکه څنګه سفر کوونکی میلمه دی انسان ته پته چې دا زما سره همیشه لپاره نه پاتې کیږي، دا روان دی خپل منزل مقصود ته ځي. همدغه شان چې کوم نعمت په تا باندې شوی دا څه وخت دپاره دی، فایده د خپل ځان لپاره حاصله کړه. همدغه شان مال دولت ته چې په دې باندې او بروسنه کې د ذره برابر په ټیم کې دا ختميږي، دا ځای لکېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عزتمندو، زمون په 29 نمبر سبق کې دا یو لفظ غلط ویل شوی، د حلیم په ځای باندې موږ حکیم ویلو. نو دریم نمبر یعنی درې قسمه خلق دي چې هغه په درو ځایونو کې پیژندل شي.
یو بغه کې بهادر دی چې د جنگ په وخت کې د بهادر او طاقتور انسان پته لګي. دویم نمبر ولا يعرف الحليم او نشبه جندل حلیم انسان صبرناک انسان الا عند الغضب مگر د غصې په وخت کې پیژندل شي. نو حلیم او حلم لکیږي بردباره ته او حلیم هغه څه لکیږي چې هغه بردباره او بردباره مطلب صبرناک وي. چې کله به یو انسان کې صبر موجود وي صبرناک وي نو د پته په غصه کې لګي. چې کله یو انسان له غصه ورشي د صبر وکړي نو حقیقت کې دا انسان بیا صبرناک وي. او کنه په ښکارا باندې غلي وي خو چې کله غصه ورشي بیا غصه نشي کنټرول کولی نو دا سړی صبرناک نه دی. نو دویم نمبر ولا يعرف الحليم او نشي پیژندل صبرناک انسان الا عند الغضب مگر د غصې په وخت کې پیژندل شي. دا په تیر سبق کې دا یو لفظ غلط نو دا تصحیح کولا.